آیا ته له خپل ژوند څخه تنګ شوی یې؟ آیا ته د رزق د تنګوالي، مشکلاتو او پریشانیو سره مخ یې؟ که چیرته ستا ځواب هو وي نو دا ویډیو تر پایه وګوره. زه به درته داسې یو ذکر وښایم چې ستا ټول غمونه به ختم کړي، رزق به دې پراخه کړي او الله جل جلاله ته به ډیر محبوب شي. دا ذکر یوازې څو ثانیې وخت نیسي خو اجر یې بې حسابه دی. دا هغه ذکر دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته د جنت له خزانې نوم ورکړی. د دې ذکر ارزښت ډیر زیات فضیلتونه دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې هره ورځ سل ځلې دغه مبارک ذکر کوي د هغه ټول ګناهونه به وبخښل شي. وایي که څه هم د سمندر د زک په اندازه وي. دا ذکر د زړه پاکونکی دی. دا ذکر الله جل جلاله ته ډیر محبوب دی خو ویل یې ډیر آسانه دی. دا ذکر جنت ته د داخلېدو سبب دی. د رزق پراخوالي لپاره ډیر مؤثر دی. دا ذکر د رزق بندې دروازې درته پرانیزوي. رزق صرف د مال معنا نه لري. روغتیا، سکون، نیک اولاد، ښه چاپیریال هم رزق دی. څوک چې دا ذکر دوامداره کوي الله جل جلاله د هغه د رزق دروازې پرانیزوي. حتی له هغه ځایه رزق ورکوي چې فکر هم نه کوي. خو په یاد ولره رزق یوازې کوشش نه بلکې د الله جل جلاله فضل هم غواړي او دا ذکر د همدغه فضل دروازه دی. د مشکلاتو د حل لپاره ډیر مؤثر او ډیر ګټور دی. که ته هم همیشه پریشانه یې، د زړه سکون نه لري، په کور کې د بې اتفاقي ده یا د ژوند ټولې دروازې دې در باندې بندې دي، نو دا ذکر لکه روحي داسې یوه دوا دی. نو راځئ ویډیو نه اوږدوم، دغه ذکر د ما سره ووایئ او زده یې کړئ او دا ویډیو وګورئ. که چیرته لومړي ځل لپاره زموږ ویډیوګانې ګورئ نو دغه یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او ویډیو ته یو لایک ورکړئ او د خپلو ملګرو سره د ثواب په خاطر شیر کړئ. نو راځم د ویډیو په طرف او د دې ذکر طریقه تاسو ته درښایم چې دا کوم ذکر دی او څه رقم به یې کوئ. نو د هر څه نه مخکې درته د خوږ نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارکه تحفه در وړاندې کوم چې عبارت دی له السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ بوئ او د صحت په جامو کې بوئ. الله مو همیشه خوشحاله او سوکاله لره. نو دوستانو دغه ذکر به یوازې تاسو د الله جل جلاله د رضا په خاطر کوئ، ځکه د هر څه نه ګټور او فایدهمند د الله جل جلاله رضا دی. لومړی زموږ نیت به د الله جل جلاله رضا وي، ځکه نبی علیه السلام فرمایي چې انما الاعمال بالنیات، ټول عملونه په نیت سره دي. که چیرته موږ او تاسو دغه ذکر د الله جل جلاله د رضا په خاطر وکړو نو هر څه د الله جل جلاله په رضا کې ده. نو ان شاء الله ستا رزق به پراخه کیږي، همیشه پریشانۍ به دې ختمیږي، د زړه سکون به الله جل جلاله درکوي، په کور کې نور مشکلات وي ټول به ان شاء الله د دې ذکر په واسطه الله جل جلاله ختموي. نو راځئ تاسو ته اوس زه د دې ذکر طریقه درښایم. د جمعې د ورځې ځانګړی عمل داسې ده. په دې ورځ الله ځانګړي رحمتونه نازلوي، نو دا عمل حتما پکې وکئ. سل ځله سبحان الله وبحمده او بیا سل ځله درود شریف اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد او بیا تلاوت د سورة الکهف. دا عمل به د جمعې ورځ ستاسو برکتي کړي، دعاوې به قبول شي او ژوند به روښانه شي. دغه طریقه په خپل ژوند کې عملي کړئ. او بله طریقه یې دا ده که یو څوک هره ورځ سل ځله سحر او ماښام دغه ذکر وکړي سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده، نو وګوره چې څنګه الله جل جلاله بیا له تا سره مرسته کوي. نو ګرانه ورور او خوري، دا ژوند یوازې یو امتحان دی. مشکلات، غمونه، پریشانۍ دا هر څه ختمیدونکي دي، خو ذکر د الله جل جلاله خصوصا سبحان الله وبحمده ستا د دنیا او آخرت د کامیابۍ کلي ده. مه یې هېروه. دا ویډیو له خپلو ملګرو سره شیر کړه، کمنټ کې هم سبحان الله وبحمده ولیکئ او زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ ترڅو نور هم له دې ګټو برخمن شئ.